د خوښۍ او پرمختګ درې غوړ خبرونه. طالبانو د افغانستان اقتصادي پرمختګ ته کار ویلی دا چې افغانستان د نفتو څومره ذخیرې لري او څنګه د تیلو په صادراتي هیواد بدلیدای شي. نو جزئیات همدلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبان وايي ډیر ژر به افغانستان د نفتو صادرونکی هیواد وي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره تخمین کوي چې یوازې د افغانستان د شمال په دوو حوزو عمود دریا او افغان تاجک کې 1.6 میلیارد بیرل خام نفت، 14 تریلیون متر مکعب فیټ طبیعي ګاز او 0.5 میلیارد بیرل مایع طبیعي ګاز موجود دي. تر اوسه د عمود دریا حوزې په 50,000 کیلومتره مربع ساحه کې یوازې 15 ساحې تثبیت شوي دي. د کانونو او پترولیم وزارت مسؤلین وایي چې د تیلو او ګازو د استخراج په برخه کې هڅې روانې کړي دي. دغه وزارت ویاند ویلي چې د نفتو په برخه کې 18 څاګانې فعالې دي او له دې سره به 10 سلنه اړتیا پوره شي. نوموړی له رسنیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د یادو حوزو د کشف استخراج وروسته به هیواد د نفتو او ګازو له پلوه پر ځان بسیا شي او راتلونکي کې به د تیلو د صادرونکو هیوادو په لیست کې هم شامل شي. مسؤلین وایي دا چې افغانستان د نفت او ګازو له اړخه یو بډایه هیواد دی، خو په تیرو څو کلونو کې له یادو ذخیرو څخه په سمه توګه ګټه نه ده پورته شوې. دوی وایي هڅه دا ده چې له شبرغان څخه تر مزاره پورې د ګازو پایپ لاین وغځول شي او په یاده سیمه کې د ګاز نورې څاګانې هم کشف شي. دوهم، افغان سرپرست حکومت کې سرچینې وایي چې د مشرتابه د تازه امر په اساس به راتلونکي پسرلي په بېساري ډول د هیواد په کوټ کوټ کې سلګونه نوې لویې او وړې د آبادۍ پروژې پیل شي. سرچینې وایي چې په همدې اساس ټولو حکومتي ادارو ته دنده سپارل شوې چې د مرغومې میاشتې تر پایه به خپلو مربوطاتو کې د آبادۍ د پروژو لپاره اساسي لومړیتوبونه تشخیص کړي. مسؤلین وایي دې کار سره به لسګونه زره خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. دریم، هلمند کې د پنبې د پروسس یو کارخونه پرانستل شوه. په هلمند ولایت کې د پنبې د پروسس یو کارخونه پرانستل شوه. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کارخونه د 40 میلیون افغانیو په لګښت سره په 5 میاشتو کې بشپړه شوې چې په ساعت کې د 10 ټنه دانه لرونکي پنبې د پروسس ترڅنګ به غوړي، کنجاړه او صابون هم تولیدوي. یا د فابریکه کې 200 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شوې ده. په هلمند کې 80 بیلابیلې کارخونې فعالې دي چې 49 پکې یوازې د پنبې د پروسس دي. یاد دې وي چې پخوا به د هلمند پنبه پاکستان ته د پروسس لپاره وړل کېده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.